سلام، مینه، درنښت د باران پلس ټولنیزې رسنۍ قدرمنو لیدونکو، بیا هم درته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. د کابل ښار کوټې سنګي سیمې ته راغلي یو تر یوه ښاري راپور پورې. هیله ده تر پایه مو وڅارئ. سلامونه او نیکې هیلې، تاسو ته ښه راغلاست وایو، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام، تاسو ښه راغلاست، زموږ دکان ته ښه راغلاست، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. مبارک نوم دی؟ امید ابراهیم خیل. ابراهیم خیل صاحب، تاسو تر دکانه پورې راغلي یو. تاسو څومره وخت کې دغه د بوټو دکان لرئ؟ د ما ګرانه وروره، د ما دلته 3 کاله کېږي چې دا دکان مې ده، نو همدلته مصروف یم په کوټ سنګي ښار کې. ماشاءالله 3 کاله کېږي چې په همدغې دکان کې مصروفیت لرئ. تاسو زیاتره واردات د کوم هیواد څخه دي؟ یعنې تاسو چې بوټ په کوم هیواد کې اخلئ، دلته چې راځي، او زیات مشتریان هم د کوم ولایت دي؟ د موږ واردات خو هم له چین نشته، پاکستان نشته، ویتنامي دي او هندي څپلۍ او دا شیان چې دي. څپلۍ مکمل موږ د هند او د پاکستان دي. نو دا کرمچو بوټونه دا چې دي بیا ایراني مشته را سره، نو چینایي مشته را سره، او زیاتره مشتریان هم د هر ولایت ملګري راځي، ځوانان راځي همدلته. نو شکر ده همدلته لګیا یو. ډېر ښه. کوم بوټونه زیات خرڅېږي اوس وخت کې؟ کرمچ مثلا دغه پاکستاني کوم مشتریان زیات لري؟ اوس خو فعلا د څپلیو سیزن نشته، نو داسې هوا په سړېدو ده، نو فعلا د بوټو دغه بوټونه دي او د کرمچو بازارونه ښه دي اوس. شکر ماشاءالله. نو کرمچ په ښه کیفیت باندې راځي. داسې یو بوټ لیدونکو سره هم شریکوو چې ښه کیفیت ولري او زیات مشتریان د هغو اخیستونکي وي. ډېر ښه. نو کرمچ خو رقم دي را سره، ویتنامي مشته، هندي مشته، نو چې هغه مشته، ایراني مشته را سره. نو زیاتره چې اوس دا فروش لري، دغه اسکیچر لري، نو دا کرمچ دخترانه دي، دا کرمچونه دي، نو اسکیچر مردانه دغه ډېر فروش لري فعلا وخت. مننه، ډېر ښه. قیمت یې که راته ووایي د څونه تر څو پورې قیمت لري؟ قیمتونه متفاوت دي، نو نظر په کیفیت ده، د هر یو بوټ قیمت مختلف ده. نو ته حد توانه پورې آخري قیمتونه د موږ 2500 الا 3000 روپۍ دي. ډېر ښه. د تیر په پرتله کاروبار کې کمی یا زیاتی راغلی؟ والا په تیر پرتله نه، خو بیا هم ښه ده. موږ ته خو دوکانداري دومره بازارو کې توفیر هغه نه ده راغلی توپیر، نو ښه ده، شکر. یعنې داسې خاص توپیر پکې نشته. یعنې کوم زیات توپیر نه دی راغلی، که راغلی هم کم راغلی؟ ډېر ښه. نو داسې د مشتریانو په خوښه چې یعنې هغوی تاسو نه غوښتنه کړې وي او هغه بوټ دلته تاسو سره موجود نه وي، داسې وخت راغلی؟ نو مشتریان خو رقم مشتریان راځي، یعنې څوک یو څه وایي، څوک بل څه وایي، یا په رنګ کې را سره نه وي، یا په خپل شوق علاقې باندې په هغه شی ورسره ما سره نه پیدا کېږي. شته و داسې، خو بوټونه ډېر د کرمچې زښته زیاتې دي، نو د مشتري په ذوق خو کوشش کوو چې موږ دغه د مشتري ذوق ونیسو، هماغسې په همغه ذوق باندې موږ مال راوړو دکان ته او خرڅ کړو. ډېر ښه، مننه، خوشحاله اوسئ. لیدونکو ورځو یوه نمونې ته یوه نمونه راته وښایه. نمونه د کرمچو به در وښیم. دغه فعلا چې یعنې موږ ډېر فروش لرو د کرمچو کې، کرمچو سیزن ده، د کرمچو کې دغه کرمچونه دي را سره، دا ډېر ښه کرمچونه دي. نو دا د دې فروش فعلا حال ډېر ده. نو د دغه او بل دا چې دي چینایي دي، نایک چینایي دي، نایک کمپنۍ د نایک ده. او بل دغسې نور اسکیچر دي را سره، دغه اسکیچرونه دي. زه به دا اسکیچرونه هم درته نمونه را واخلم. دا اسکیچرونه دي، دا اسکیچر دی، دا اسکیچر دی چې دا ویتنامي دي پکې، ایراني دي پکې، او هندي دي پکې. دغه فعلا چې دغه ګورو موږ دا ویتنامي دي. نو فعلا دغه حال دغه ډېر فروش لرو موږ. او نور نو دغه د څپلۍ سیزن خو اوس نشته، خو دغه بوټونه دي، بوټونه د دغه کې دغه ایراني دي، دا شیپونه چې دي دا ټول ایراني دي، او دغه چینایي دي را سره. دغه پاس هم یو څو شي پیسه ایراني هم سره دغه فعلا دغه د کلانسنو په حساب دغه د موږ او تاسو د پلارو په سنو باندې. نو دغه چې دي دا د هغو لپاره دي، هم نرم دي، هم طبي دي، ډېر ښه شی دي. او دا د ایران هغه ده، ایراني دي. او دغه نور هم دي، دغه فعلا چې دغه هم فروش ډېر لري، دغه کرمچونه دي.
نو دا د دفتري په حساب دغه هلکان دفتري کارمندان دغه غوندي نور دغه نمونې دي او د نجونو لپاره هم بیا لرو د دخترانه کرمچونه شته را سره دی خواته دا کرمچ دخترانه دي را سره نو دغه پاس هم دخترانه دغه چینایي دي نو نور شیپونه هم را سره ډېر شیپونه دي ډېر ښه یعنې تاسو چې کوم نمونه موږ ته وښودله د دغې اوس زیات مشتریان دي د دغه فعلا اوس زیات مشتریان دي ډیره مننه قدرمنو لیدونکو چې تر دې دمه مو راسره ملتیا وکړه راځو د مشتری نظر هم اخلو چې هغه څه نظر لري سلام یار ستړی مه سلام علیکم ورحمة الله خیر مننه خوشحاله اوسې نوم دی نوم زما محمد حنیف دی ډیره مننه حنیف صاحب د کوم ولایت دی زه خپله وردګ ولایت یم ډېر ښه راغلی فکر کوم بوټ ګورې نو بوټ اخلي او زه غواړم یو جوړ بوټ واخلم خصوصا سکیچر بوټ چې زما ډېر خوښېږي د دوکان کې سکیچر ښه شان شته دي مخکې هم دې دوکان ته راغلی او دلته اکثره وخت زه راځم دې دوکان مشتری او دا سکیچر لري نو اوس هم غواړم یو جوړ سکیچر پکې واخلم ډیره مننه خوشحاله اوسې سلام ځوانه ستړی مه شي شکر د تاسو خپله ښه یاستئ مننه خوشحاله اوسې راغلی دغه دوکان ته نو بوټ اخلي او بوټ اخلم یو جوړه بوټ پکار یو جوړه سکیچر اخلم ډېر ښه سکیچر اخلي مخکې هم دې دوکان ته راغلی او دا سیده موږ مشتری ده بران شوز دا او ډېر وخت کې د موږ بوټ اخلو اوس به نو پروش کې ورسره جوړ شي او دا خو څه مراد ډېر کوي موږ ته ښه ډېر ښه مننه خوشحاله اوسئ څه پیغام لرئ هیله کوم لالا پیغام مې دا ده چې انشاءالله د ټول افغانستان خلک په سوکاله او ارامه ژوند کې اوسي نو خدای دې د موږ دغه بدبختیانې دغه بیچارګیانې نورې ختمې کړي خدای د یو امن سوله همیشه د افغانستان لپاره راولي زنده باد افغانستان ډیره مننه خوشحاله اوسئ د باران پلس ټولنیزې رسنۍ قدرمن لیدونکو دا و ښاري راپور تر بل داسې یو ښاري راپور پورې چې زه عمران نایب درته حاضرېږم تر هغې مو په لوی او بخښونکي خدای تعالی سپارم هر چیرې چې یاست روغ جوړ او خوشحاله اوسئ